مستقل قانون لرو خو د هغه سره سره موږ په دې شریعت کې په دې اسلام د دې خاصو وظایفو لپاره د هر وزارت د هر ریاست موږ هغه د دې چې روزمره وظیفې دي هغه راجمع کوو دې ته ښیو ته به دغسې کوې امنیت والا به دغه وظیفې اجرا کوي استخبارات به دغه اجرا کوي دفاع وزارت به دغه اجرا کوي اقتصاد به دغه اجرا کوي او تجارت به دغه اجرا کوي دې ته مو اصول ایښي دي او دا اصول چې دي دا د فقه شریف دي په حنفي فقه شریفه باندې مدلل کړي دي او په آیاتونو او حدیثونو مدلل کړي دي موږ اوس دا قوانین جوړ کړي دغه اوس روژه کې چې موږ وو دا قوانین مو ویل دا د تعقیب د فرامینو د حکمونو د تعقیب ریاست د دې هغه قانون مو وایه په طالبانو ته وایه د هر یوه دپاره قانون ډېر قوانین جوړ شوي دي د غصب مخنیوي کمیسیون دپاره قانون دی دا په قانون دا موږ جوړو ټول وخت په اخته قوانین جوړو د اسلام د شریعت مطابق په هر څه کې خپل قانون لرو اسلامي قانون لرو ګوري دغه قوانین دا نه مجاهدین عملي کولی شي نظام عملي کولی شي چې تاسو حمایت نه ورونو ورسره ودرېږئ د دا مجاهدینو سره ودرېږئ ګوري که زه قسم واخلم زه به حدیث نه سمه که ستاسو د مجاهدینو پر ما باندې یوه زره فرق ورونه مې یاد بچان اولادونه یعنې ستاسې اولادونه اوس به دا څه تصنع کوو نو خو دغه ستاسو بچیانې ستاسو اولادونه دي پرون هم تاسو ورکوله قرباني دا جهاد هم تاسو کړی دی د فتوحاتو مخکې ما دا ویل ما دا پیسې ونیول شي د دې کافرانو مال دا خو نو په دې کې زما دا خوښه ده نیم دې مجاهدین واخلي نیم دې دغه نور خلک دا د کلي خلکو ته ورکړي ځکه دا د کلي خلک هم مجاهدین دي مجاهدین مجاهدین به یي لکه چې پرون د دې اشغال په مقابل کې دا ستاسو دغه مجاهدین سره ولاړ بیا به ولاړې بیا به ولاړې بیا به ولاړې بیا به تر یوم القیامه پورې به ولاړې د اسلام دفاع وکړي بیا د خدای فضل دې ټول مسلمانان وروڼه د یوې عقیدې د یو مذهب نو ځانونه سره متحد کړئ لکه نن چې په اختر کې سره یو ځای یاست دا خپل یو ځای کېدل مه سره کوئ که تاسو مجاهدین امنیتي مسؤلین ټوله سره یو لاس ورکړئ مجاهدینو ته هم دا وایم تفرقه دې نه کوي لکه پرون چې دې مسلمانانو وروڼو دې کلیوالو خلکو چې مجاهدینو خپله ډوډۍ تاسو سره شریکول نن بیا الله تاسو ته درکړې ده تاسې ورسره شریک دا مجاهدین دي هم د خپل خلک داسې بولي چې د دوی سره په سنګر کې شریکان دي د دوی سره په امارت کې شریکان دي زه په دې قوانینو کې د قوانینو خبره مې د دې پرې راواخته خبره راته ولاړه په دې قوانینو کې داسې وایي امارتي و غیر امارتي کله کله په دې قوانینو کې راځي زه دا غیر امارتي ځینې حذف کوم او همداسې مه وایه چې غیر امارتي بس داسې وایه چې امارتي دا ټول امارتي زموږ په افغانستان کې غیر امارتي نشته دا امارت د ټولو دی دا ټول امارتي دي ورونو تاسو ټول امارت یاست او دا امارت ستاسو دی که تاسو هم دا کلمه مه استعمالوئ چې امارتي و غیر امارتي موږ بیا هم نه استعمالوو چې امارتي و غیر امارتي دا ویش به سره پرېږدو که موږ سره ملګري نور چا ته ضرورت یعنې نه دا کفار نه دغه نوره دنیا دا زموږ کومک نه شي کولی نه موږ سره مرسته کولی شي تاسو به مرسته کوئ خپل ملک خپله جوړ کړئ خپل نظام خپله جوړ کړئ خپل اقتصاد مو خپله جوړ کړئ دا مې په دې پیغام کې هم درته ویلي ګورئ موږ به خپل کوشش به کوو زه دا کوشش کوم چې دغه مځکې دغه یو جریب ځمکه ده دا وایي اوس دې ته ورکړم چې وکره دا بل بل ته ورکړمه دې ته فابریکه جوړه کړه دا اوس مو د فابریکو دپاره کارونه را شروع کړل جلا مستقل ریاست مو ورته جوړ کړي چې تاسو کوشش وکړئ دغه فابریکې په خپله دننه یوه افغانستان کې جوړې کړي او دا خلک په کار باندې راولي خپله ځانونه خپله خودکفا کړي الله پاک هر څه درته برابر کړي
ګورې دنیا تمه مه کوئ، تمه مه کوئ. دا ستاسو په ګټه یوه روپۍ هم نه مصرفوي، خپل د ګټې دپاره مصرفوي. ګورې الله ملک پیدا کړي و، الله برشته د ټولو مهم مشته دین دی اسلام. بس د اسلام بساتو، قرآن پاک بساتو، کوشش وکړي دغه اسلامي نظام د اسلام وساتي. او دا زما ستاسو سره عهد دی، ستاسو سره وعده ده، در شریعت به یو قدم تیر نسم او در اسلامي حکم به یو قدم تیر نسم په قصدن. البته په خطا کې به تیر سمه، په ناپوهي کې به تیر سمه، خو لیکن چې پوه سمه بېرته به زه خپله قضا راګرځوم. نو په دغه اسلام به سره ملګري یو. اسلام تاسو ته معلوم دی، علماو ته معلوم دی. نن ورونو دغه نظام چې دی دا هغه نظام دی چې علماو د تاسو د پیدایښت بیا تر دې وخته تاسو د اسلام بیان کاوه، نن هغه اسلام و دې نظام سره راغلی. نن پر چوکۍ باندې هغه نظام حاکم دی. دا تاسو په مسجد کې تاسو ملا صاحب تاسو اسلام درښولی دی، هغه اسلام نن نافذ دی. نن موږ تاسو نن چې د اختلاف هېڅ نقطه نشته. هغه څه چې کوم اسلام پېژني زه پر هغه باندې روان یم، هېڅ بل نابلده شی نشته. الله دې موږ د نابلدتیا څخه وساتي. بس پر دغه اسلام، پر دغه عقیده، پر دغه مذهب، پر دې به سره روان یو د بل لاسونه سره ورکړي، رحم وکړي، شفقت وکړي، مابینځ کې عقدې ختم کړي. نه دې څوک ځان بیل بولي او نه دې ځان لیرې بولي. کوشش دې وکړي د نظام سره یو ځای شي. نظام به رحم باندې کوي، لکه پر دې خلکو باندې چې موږ پر دې خلکو چې څونه جرمونه یې کړی و رحم پر وکړي. د دې اراده نه لرو چې پر چا باندې ظلم وکړو. که مو ظلم کولای بیا به ما خلک راکچولی، نو ظلم نه کوو. او دا موږ تاسو په دې پیغام کې ګورئ چې څوک صادق هغه څوک دی چې وایي په عمل کې مغی. الله دې زموږ مسؤلینو ټولو ته د ما سره توفیق ورکړي چې دغه فرمان عملي کړي او دا ټولو ته د فرمان وګوري، دا فرمان ګوري، دا پیغام ګرځو وګوري، لاس یې ورسوي. بس دا ستاسو دپاره پیغام دی د مشر. که هر چا مخالفت کوه دا پیغام ورته ځي، ګوره ستا مخالفت کوي ته به اطاعتي کوې، بس راټینګه وایه. فرمانونه دي، لاس یې رسوي، عملي کوئ یې، تر شا یې ودرېږئ. د هر حکم، د هر فرمان که ودرېداست، بیا په مابینځ کې شیطان فرجه نشي پیدا کولی، بیا په مابینځ کې اختلاف نشي اچولی. بیا به د ټول عمر دپاره تاسو معزز او متحد او پر یوه قوت باندې بیان، ټول وخت به کافران او نور شیطانان او مفسدین هغه به ستاسو نه امیده کېږي. نو په اخر کې بیا تاسو ته مبارکي وایم د اختر. الله مو د اختر مبارک، الله مو روژې، تراویح، لمونځونه، دعاګانې د ټولو دا قبولې کړه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم ورحمة الله.